بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فمن أظلم ممن كذب على الله مخکې الله تعالی بیان د دې مسلې وکړ چې قران کریم کې الله تعالی مثالونه بیانوي خلقو لپاره لعلهم يتذكرون عبرت واخلي اوس الله جل جلاله فرمایي چې لوی ظالم هغه ده چې هغه قران نه اعراض کوي فمن اظلم سوګدلوی ظالم نشتلوی ظالم ممن اغچانا کذب علی الله چې الله باندې دروغ تړي او کذب بالصدق او قران کریم باندې نسبت د دروغ کوي اذ جاء او چې کله راغی دیتا الیس آیا نه ده استفهام تقریری آیا نه ده بلکې دا استفهام تقریری بلکې دا فی جهنم جهنم کې مسول للکافرین زید کافرانو والذی جاء دا اسم موصول د عموم د فارده المسودة في اصول الفقه یو کتاب دا صفحه نمبر 90 کې علامه صاحب لیکي كل اسم معرفة ذي افراد يفيد العموم كل اسم معرفة ذي افراد يفيد العموم المسودة في اصول الفقه صفحه نمبر 90 هر اسم سے معرفی او خاوند افراد افاده د عموم کوي اوس ګوره دلته الذی اسم موصول عموم د پاره ده والذی اغه پیغمبر جاء اغه کس جاء سراتلی کړي هر اغه پیغمبر سراتلی کې پسیدت اوس که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو که جبرئیل امین د دعا کدی پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابه دي درې چام سے په قران کریم باندې راتله وکړ خلکو ته او صدق به تصدیق وک په دې سره عام صحابه جاء بالصدق نه مراد سو کو اخلا محمد صلی الله علیه وسلم وصدق به نسو کو اخلا عام صحابه تصدیق وک اولئک هم المتقون دا متقین دي یا نبر یا والذی جاء بالصدقین مراد جبرئیل امین وصدق به مراد محمد صلی الله علیه وسلم اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون وی بدید پارا هغه چې غواړي پنيز درب ذالک جزاء المحسنین دا جزاء د نیکانو ده او عقوبت به سي لام د پارا د عقوبت ليكفر الله عنهم چې الله تعالی لري کې د دینا اسوا الذی بد نسبت آغا عاملو سیاغي عمل کړه دا او الله جزاء ورکی اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون خسته طریقې سره کوم عمل کاو الیس الله بکاف عبده ایا نه د الله تعالی کافی د بندگانو نه د بند خپل د نور خلقو نه الکه دا یا ډیر ناشنا یاد ده کله دیم چې چا سره مناظره یا جنگ مسله یا بل خطرې مسله دا آیات وایا ان شاء الله غیبی امداد بری الله کی ښا محمد ابن نصر خزاعی امام اهل السنه والجماعه اده مناظره وا ابن عبدیوان معتزلی سره ابن عبدیوان معتزلی سره او بادشاہ دی وختم دی معتزلی په خوا باندې نو سي مناظره شروع سو په د باندې پریشر بادشاہ راوړ سي پریشر پیراوړ محمد ابن نصر خزاعی امام اهل السنه والجماعه خپل شاګرد توای وای بچیا دایا زر زر وای الیس الله بکاف عبده الیس الله بکاف عبده دایا سي سمره زر زر وای ان شاء الله العزیز الله به غلبه مونږ ته راکړي او مکه چې وسو
شاګرد سي آیات وظیفه شروع کړه الله غلبه د تور کړه بادشاہ می د خاطر واخته الیس الله بکافن عبده آیا نه د الله کافی د بندګا بند خپل د نورنا ويخوفونك بالذین من دونه او ورئیتا د هغه کسانو چې ما سوا د الله نه دي پیغمبر پاک سره به صحابه کرام ګرځیدل سیایات نازل سو رسول الله صحابه ته شابه زی خپل کار کوي ما سره بس خدای ستا ما ته بس وکسو وای او دې ځای پورې ده کنه فماله من هاد دا آیات بټول وای ومن يضلل الله هغه څوک چې الله یې گمراه کی فماله من هاد نه بيد د پاره هادي ومن يهد الله هغه چاته چې الله هدایت وکي فماله من مضل نه بيد د پاره گمراه کوونکی الیس الله بعزیز ذی انتقام آیا نه دا الله عزیز ذی انتقام بلکې دا اولا ان سالتهم دا استفهام تقریری ولا ان سالتهم کتپوسو کې ددنا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي اسمانونو او زمکا لا یقولن الله دی بوایا الله قل ورته و پیغمبر افرایتم خبر در کوم تاسو ته هغه چې تاسو بلې ما سوا د الله نه کاله اراده وکي ماته بدرین د یو zarar هل هن کاشفات ضره آیا ستاسو دی لره کون کی د zarar نه دی او ارادنی الله ما ته اراده وکي د رحمت هل هن ممسکات رحمتی آیا ستاسو لره کون کی بندون کی د رحمت نه قل هو پیغمبر حسبی الله کافی د مال الله علی توکل المتوکلون فالله باندې توکل کوي متوکلون قل اعلامک وحبیبا یا قوم او قوم عمل کوي په خپل طریقہ زم عمل کوم زر د پوي بسي سی چا ترازی عذاب د رسوایی الله مو دې پچ کی بدر کې راغی کنا ويحل علیه عذاب مقیم او نازلیږي په د عذاب مقیمه ان انزلنا الیک الكتاب الله موږ نازل کړه پتا کتاب خلقو دا پاره په حق چا سي هدایت قبول کړي هدایت د ځان دا او څوک سي گمراه د ځان دا وما انت عليهم بوکیل الله يتوفى الانفس الله وفات کوي نفسونه حين موتها سے کلم لکیږي حين موتها سے کلم لکیږي دیو جن علماء لیکي سکم سړی او داسه باندې سملی او خي طرف باندې سملی نو دی هغه روح روان هغه خیس پنګمینه وزي کم اس پنګمینه وزي خیس پنګمینه او بیا خيسته نظاری ګور خوب خيسته د راحت خوبي کله کله پیغمبر پاک سلام دیدار وسی خوب کې کله کله الله تعالی سلام دیدار وسی او کم یو سړی سي پناول باندې سملی او چپ طرف باندې د هغه روح روان هغه د چپ سپنګمینه وزي نو یا په کاندو سری او یا ورته او یا غرنه راغورځي ټول خوبي د خطري او یو روح ودان د هغه بسړینه پس آلته وزي سکله ملکیږي دو روحونه دي والتي اغلم تموت سند مرسوي په خوب کې فيمسك التي الله ساتي هغه سي بند فیصله کړي د مرګ فیصله کړي ده زکه دا خوب دا د مرګ رور ده ويرسل الاخرى رالیږي هغه بل الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون پدې کې دلایل دي قوم د فارسی فکر کوي زکه خو موږ مړی ته دعا دا کوو دعا جنازه کوو کېدای شي دنه نقصانات سوي او جنازې نه بیا دعاګانې کوو جنازې کې یا ساتي مسله ده چې جنازه یو وار پکار ده څومره یو وار پکار ده
زدا جلاله خواته تلم یو عالم غټل ته تخبایی کې هغه ویل دوم کرت به جنازه حکومت یو ور کافی د مانه چا پښتنه وکړه یو ور کافی د جنازه قسم رغړ سره می خیر یو ور جنازه کافی او دلیل هغه خسته ځوان مړو نیک صالح او نیک عمله عمر فاروق سره خبر سو یاره د جنازې ته غوتک پکار ده سی روان سو او زه ته ورسید پته ولګی د جنازه سوي وا جنازه څنګه وا جنازه سوي وا عمر فاروق صاحب ویل بس اوس ما ته صرف دعا پکار ده څه پکار دي دعا به کو بس ختمه ده خبره خدا دا سي ولی نه ولی اجازه دی اولی جنازې کړي بس هغه یو کافی شافي ده زیاو تاجت نشته ایمنګ د فقها دا مسله ده او کني کړي بیا خود به کینو غایبانه خو نه کیږي موږ په مذهب کې نس مرقات کې مولا لیکاری لیکي سلورم جلد صفحه نمبر 100 شپته کې سزکا لا يدعو للميت بعد صلاة الجنازه جنازې نو ورستو دعا شته یو خو مونږ خو کو کنه هغه دعا ستاسو امنګه کول مونږ خو سپونه مات کو چې سپونه نه مات او جنازه څنګه وسو بیا لاس مړی ته اوچته دا دعا نسته دا حرامه ده بدعت ده او کسب دې مات کو بیا را کینه واسطه صورت او دعا کې دا بالکل جایز ده یو مسله دویمه مسله دا ده چې جنازه کې لاس اوچتول پکار دي څه پکار دي عمر فاروق صاحب سے کله غزوان ته دعا کینو لاس اوچت او مخ باندې راکاشل اوس دې براس دلته ان لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى دا حدیث بو او لاس بنو اوچتي لاس اوچتول پکار دي دا غلطه خبره ده کور توارسه کور کې دعا کوا ال تلاسو چتا او ال تبم لاسو چته دا دعا درم ادیره کې چې صرف یو سره دعا او کې او لاسو چت نه کې دام غلطه خبره ده ال تبم دعا کې لاس بو چته من تقریر نه عام تو رسول راکو او دعا یو کیفیت ده اللهم اغفره وارحمه دا دعا ورته کوا خدای مغفرت ورته وکا الله رحم پیو کې اللهم ارفع درجته فی اعلی علین خدای درجه په اوچتو مقاماتو کې اوچته کې اللهم ثقل له فی میزانی الله ترازوی درنه کې وتقبل له حسناتی الله نیکی قبول کې واعفو عن ضلالاته الله تعالی د خطاګانی معاف کې او خطیئاته وجميع سیئاته او الله وجعل فوق كثير من عبادك يوم القيامه الله قیامت پر ورځ دي ټول بندگانو سر کې او ورزقو و ایانا شفاعت نبینا محمد صلی الله علیه وسلم الله دته او مونږ ته پیغمبر پاک شفاعت قبول کړي یوم القیامه دا دعا کا پیغمبر پاک بخاری کتاب الاوتاس کې راضی مغازی کې ابو موسی اشعری تر ابو عامر سے کله مرسوی رسول الله ورغه او دا خسته کلمات ویل دا دعا وکړه امنګه دعاګانم غاډه وړي د خدا سوسه کلماتو کې وایو دا دعا وکړه پیغمبر پاک سے کوم دعا کړي و لازم سے اوچت کړ مړی ته دا خسته دعا وکړه له 1 کروڑ نه دا یو دعا خاده گناہوں خدای معاف کے اللہ خلقوں نے اوچت کے خدای مدلات معافیو کے خدای دے پیغمبر شفاعت نصیب کے سمر خستہ دعا دا منگتے اللہ نصیب کے خدای عدت نصیب کے دا دعاو کا ختم نہ خبر اذان نفس مسئلہ دا مسئلہ اذان نفس چکم دعا کی گی آیا دی که بلا سنو اوچتی که بنو اوچتی نو لاسونه اوچتول نشته دی دعا کې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دا دعا سکه لاس بنو اوچته اذان نورستو او که چا اوچت ک رات په مکوي یا معمول دا د صحابه د وخت د سغوي لاس نه دی اوچت کړي اذان نورستو سکه دعا کې لاس اوچتول او پاتې سو سپمې د پاره نو سپمې د پاره علما کرام لیکي دوا کار وکړه یو خداو کا اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام او سوره یاسین وایا سوه سوره یاسین دي سوي د ټوله میاز بد مال حال اولاد کور حال ارس دي خطرات او مصیبتونو افتونو نه بچي څومره فائدہ ده
میاز سیو کته یاسین شریف وایل ته ډایرک زه سورہ مخکې دالته ناسو می باندې منځ باندې دې کلکی اخلاص او دې کلکی نه ډایرک میاس کاری ده کاست می اله کراوړم ما قرآن می راوړ یاسین شریف تلاوت ختم س 15 منټه په لګیږي یاسین دی میاس ته اول کتو ټیم کې هوا سمیاز دیو قتل ټول میاس به په امانه بس ختمه خبره ټول میاس په امانه لا سوچتول نشته هغه کې لا سوچتول نشته نه نشته نه بعض علما ولیکلي زمونږ احناف کې خو خبره ضعیفه ده مسله ورسه الله تعالی فرمایي قطع علیها الموت ويرسل الاخرى عليك الله غبلت الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون پدې کې دلایل دي قوم د پاره سي فکر کوي ام اتخذوا من دون الله ایا نسی ما سوا د الله جل جلاله شفعاء قل ورتوا اولو كانوا اگر کو دوی لا یملکون شیئا مالکانو د سشي مالکان د د سشي او نه عقل لري قل ورتوا الله د پاره شفاعت تا الکه شفاعت کم شفاعت تا شفاعت د رحمت ښه خدای کی الله دې موږ تاسو ټول نصیب کی له ملک السماوات والارض الله د پاره بادشاہي د اسمانو زمکو ده ثم الیه ترجعون واذا ذکر الله او سکل یاسنون د الله وحده یوازي اشمئزت قلوب الذين تکبر کی زړه دا کسانو لا یؤمنون بالاخره سی ایمان لري په آخرت باندې واذا ذکر الذين او سکل یاسی هغه کسان من دونی چې ما سوا د الله ندي اذا هم یستبشرون ناګهانه بیا داسې خوشحالي سي په مخ باندې آثار ښکار کیږي استبشار هغه خوشحالي ته ویل کیږي چې په مخ آثار ښکار کیږي قل او پیغمبر اللهم فاطر السماوات الله فاطر د اسمانو د زمکو ده پیغمبر پاک په تهجد کې دا دعا کوله عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی فرمایي وای مؤمنانو مور تورغلم بی عائشه ته وای ما ورته رسول الله بس تهجد او توچته ده کوم دعا کوله خلکو مرګریا وای بی عائشه راته ویل کان اذا قام فی الليل پیغمبر پاک بس د شپې اوچته ده افتتح صلاته دا ویل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده د آیات به ورپسې ویلې او بیا به ویل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اهدني لما اختلف فيه من الحق او انك لتهدي من تشاء الى صراط مستقيم دی آیات کې کم سره دعاو کې الله دعا قبلې امام حسین سے کله په شهادت ورسید ربيع بن خیثم د آیات ولستقول اللهم فاطر السماوات والارض اریو سره سید ابن جبیر هغه وای قران کریم کې آیات ز پیژنم یو سره وای الله خامخا دعا قبلې هغه د آیات ده انت تحكم الله تفصل کې بين عبادك فيما كانوا في يختلفون ولو ان للذين ظلموا كچتویا کسان د پاره چې ظلم کړی دا ټول اوسمکه کې سسي پیډیا ور کې د بل عذاب نه په ورځ د قیامت باندې اخلاص بنسي او کارا بسې د پاره ما غلم یکونو یحتسبون چاغي حساب نه کاو ګمان نه کاو او کارا بسې د پاره سیاد ما کسبو چې کم کسب کړو او نازل بس پدی هغه چې کومه د استهزاء کوله او چې کله مسکو انسان لره درون zarar بلی منګه بیا سکله ور کوغه ته نعمت بیا وای ما ترا کیسه د خپل علم باندې ورته وای دا فتنه او زیاد خلکو نه پويږي قد قال الذين من قبلهم
ویل ودا کلمه مخکې قالها مؤنث راوړه کلمه ته ضمیر راجع ده فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم ورسد غي سيئات ما كسبوا والذين ظلموا كسان چې ظلم کړی د دې خلقونه سيصيبهم سيئات ما كسبوا وبرسیږي د عذابونه هغه چې کوم عمل کړی دا وما هم بمعجزين نبي خلاصون کې د الله د عذابنا اولم يعلموا اياتي تپتنستدا چې الله پر اخر رزق هغه چاته چې غواړي او الله تنگی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون قل یا عبادی الذین ترغیب الایمان ورته او بندگانو زماغه خلقو چې اسراف مکړه په نفسونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمتونو نه من امید کیږي آیات نازل شوه دا هغه خلقو بارکه سسوندې لورګانې خخې کړي وي خیر د مخه پکېږي الله معافي کوي لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د الله د رحمتنا دا زمون دلیل دا معتزله اورد دا صاحب د کبیره ته ګور عفو شتا ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانيبوا الى ربكم او رجوع کوي ربتا واسلموا له تاسو ځان گردن یاد کړئ دتا مخکې د دینه چراسي عذاب بیا بستاسو امداد نه کیږي واتبعوا احسن ما انزل اليكم او تابعداریو کې احسن هغه چې نازلېږي تاسو ته ربنا مخکې د دینه چرابسي عذاب ناصافه وانتم لا تشعرون او تاسو بنه پويږئ ان تقول نفس دې د پاره چې ونه یو نفس ها افسوس هغه چې ما تقصیر کړی د پجام د الله کې وان كنت لمن الساخرين او مزد مسخره کوونکو نه او یاون وای تاسو لو ان الله هداني کله ما ته هدایت کړو زبوم د متقینو نه او تقول یاون وای تاسو حين یاتون وای سکل وین عذاب کاش کې زماده پاره واپس رجعت وای فاكون من الموسبين زبد موحدين نوم بلا ولنا قد جاءت آياتي راغلی تا آیاتونه زما او تا تکذیب وکاو تکبر دی وکاو او ته د کافرانو نه او په ورځ د قیامت او بوینا کسان کذبوا علی الله چې تکذیب کوي په الله تعالی باندې مخونه به تکتوري علی سفی جهنم آیا نبی په جهنم زید متکبرین او استفهام انکاری ویبا نه استفهام تقریری ویبا وینجی الله الذین اتقوا الله بنجات ورکیا کسان ته چې تقوا کړی دا بمفازتین پخلاصی سره نه برسیږي هغه ته عذاب او نه باغی غمجنی الله خالق کل شیء الله خالق د هر څه ده او هو علی کل شیء وکیل الله تعالی پارش باندې حافظ ده له مقالید السماوات دی الله د پاره خزانه د اسمانو د زمکو دي والذین کسان چې کوپر کړه پاتون باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي قل ورتوا پیغمبره اف غیر الله تامرونی ایا غیر الله نه تاسو ما ته امر کوي چې عبادت وکما او جاهلانو اثبات د رسالت ولقد اوحي اليك او وای سویتا تا کساو ته چې مخکستانو لئن اشرکت کتا شرکو که حبد عمل ستابو سیدی توی تعریض مراد امت تا خطاب رسول الله مراد امت ولا تکونن من الخاسرین او سب امت ستا د خاسرانونا بل الله فعبد الله عبادتک وکم من الشاکرین ما قدر الله حق قدره الله تعالی هیڅ دی قدر نه کړی د الله تعالی هیڅ قدر ما قدر الله حق قدره دی قدر نه کړی د الله تعالی هیڅ قدر والارض جميعا ازم کټول والارض جميعا ازم کټول قبضتو قبض کی باغی لره پورز د قیامت اسمانونه دا ټول برا تاسوی بیمینه په قدرت د الله کې پاکی د الله لره هغه ذات الله دې شریکان کی الله تعالی سره اصل مسله دا ده ما قدر الله حق قدری مسله دا ده الله تعالی عزت دوی نه پیژاندلای
ما قدر الله حق قدری دی الله ادب نه د کړی صحیح طریقې سره الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې الله عبادت خسته طریقې سره وکړو او دی الله ادب کو خسته طریقې سره ونفخ فی الصور او پوکای به وکړي چې شپې لې او مړه بس هغه په سماوات او من په الارض چې اسمانوز مکو کړي الا من شاء الله مگر هغه چې الله ته خوښي تاسو کرا وګورئ چې د المر څنګه مړکیږي المر سترګه توبه واته زره کال د دې عمر د اوس خدای مړکی پس کوم کیفیت به مړکی اړ سقو اخدا ثم نفخ فی اخرى او بیا بس کوم د بیا پوکای وکړی سي فاذا هم قیام ينظرون طول بولاړي واشرقت الارض بنور ربها او رانا بسزمکا پرانا د رب باندې سبحانه الله جل جلاله هغه خصوصي انوارات ټول اسمکه برناسی په عدل باندې الله به محشر ترازی کما یلیق بشانه جل جلاله ووضع الكتاب عمل نامه بکه خدایسی وجیء بالنبیین والشهداء او راتلب کولایسی پیغمبرانو شهدا او سره او فیصله به کوایسی مابین داغي کې په حق وهم لا یظلمون الک وړو کې امتحان وړو کې امتحان یو سره څومره خبرې خدای ما نتیجه بصیره وته کنا 2000 کال کې داخلي لپاره موږ حقانه کې امتحان ورک چې داخله وسی او کونسي نو هغه بیا دا قانون دا سبب یا هغه لیس راوباسي او د کامیاب طلبه افغاني طلبه نمونه لیکلي نو موږ پیر سباق صاحب تلاړو ما زرا سه پیر سباق صاحب تلاړ سه خدای تعالی دعا قبول کی ناکام نسو نو زال تلاړو او سبا راتو دومره غم سړی سره چې خدای کو اوس پیل سوی اوس خدای الله رحم والتنون بیا راوتلې نو وړو کې امتحان کې سړی سره دومره غمي او سلوی امتحان یاغه بس کیفیتي او بیا د اخرت امتحان سے خدای عمل نامه و ما توس په خلاص راځي او کپ چپ لاس باندې کپ خلاص راغله خو همیشه خوشحالي او کپ چپ لاس راغله الله مو دې ساتي همیشه خفګان ووفیت کل نفس او پورا باور کیسه اړ او نفس چې کوم عمل کړی دا وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين او روان بکیسیا کسان چې کفر کړی دا جهنم ته زمرا ډلې حتا اذا جاءوها چې کله راسي دی جهنم ته فتحت ابوابها یکدم په دروازه خلاصي ګوره جهنم دروازه به مخکې نه خلاصي وقال لهم خزنتها او خزانه به ورته وای انو راغله تاسو ته پیغمبران چې تلاوت کړو پتا سودایاتونو باندې آیاتونو تلاوت درته کړی وای او ویرولې وای تاسو د ملاقات دورازه ده دینه هغه به الله ولنا لکه ثابت ده کلمه د عذاب په کافرانو او به ویل سي داخل سي دروازو د جهنم ته همیشه بس زیاده د متکبرینو وسيق الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا او روان بسی متقیان جنت ډاله حتا اذا جاءوها سکل راسی جنت تا وفتحت ابوابها مخکنه به دروازې خلاصي دا وو خو یا وو د پاره د زائد ده پر رای نحوی لیکلی دی وو زائد ده وفتحت ابوابها کې او یا دا وو ثمانیه ده مخکې ویلو او یا دا وو حال ده وقال لهم خزنتها او بوي دیته خزانه درې خبره باورته کوي اول سلام علیکم پتاسو دې سلامي دوم فبتم خوشاله اوسئ درم فادخلوا خالدین همیشه په اوسئ او دی بوي الحمدلله الذي ټول صدا او صفات هغه ذات د پاره ده صدقنا وعده او سواده اختیار کړله واورثنا الارض او مونږ ته میراث کې را کړزمکا
نتبو من الجنه حيث نشاء سی جنت کې چیرته ګرځو التبه ګرځو فنعم اجر العاملین خیستا اجر د عاملانو ده وتر الملائکه او تبوین ملائکه حافین ګره بیا چولی من حول العرش چاپیر عرشنا یسبحون تسبیح بوای فحمد رب باندې وقضی بینهم او فیصله بکیږي ما بین داغه کې په حق وقیل او بولیسی الحمدلله رب العالمین دا آیات رسول الله په منبر ویل او منبر باندې زلزلہ راغله دا آیات رسول الله په منبر ویلې او په منبر باندې ابن عمر وای زلزلہ راغله او خو زیاده داسي سورۃ